دا یو خور سوال کړی دی، ډېر ناشنا سوال یې کړی دی. وایي موږ درسونو کې دا خبره واورېده چې زنانه بغیر د خاوند د اجازت نه نفلي روژه نشي نیولی. نو دې کې څه حکمت دی؟ حالانکه وی پیغمبر وایي چې د مخلوق تابعداري به نه کېږي، د خالق په نافرماني کې. نو دا ښځه خو د الله بندګي کوي، نو دلته د الله په بندګۍ کې د خاوند اجازت ته څه ضرورت دی؟ روژې نیسي. الجواب، دا صحیح خبره چې دا د پیغمبر نه ثابته ده. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. ښځې له نه دی جایز چې دا روژه ونیسي او خاوند یې په کور کې یعنې په سفر کې نه وي مګر د هغه په اجازت سره. دې نه دا مسله ثابته شوي که په سفر یې به یې نیسي، څه خبره نه. خو چې خاوند کور کې بیا به یې نه نیسي مګر د هغه په اجازت. امام ابو داود چې کوم روایت راوړی امام ترمذي کې ښه واضحه دي، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غیر رمضان. یو ښځه روژې نشي نیوی نفلي یا روژې نشي نیوی چې خاوند یې کور کې مګر د هغه په اجازت سره سوای د رمضان د روژو نه. وري فرض دي، په فرضو کې خوا دې خوا نه کېږي. اوس کې یو خاوند ښځې ته دا ووایي چې روژې مه نیسه د رمضان دی، او د خاوند په ښځو څومره حق دی او دا دلایل ورته بیانوي، ښځه به څه کوي؟ مني به وله؟ ولې به نه مني؟ ځکه چې الله پې لازم کړي دي. مسله صرف د څه ده؟ د نفلي روژو ده. الا باذنه، یعنی رمضان روژو کې گنجایش نشته. دویم قسم روژه هم د پای کې گنجایش نشته. چا ذهن ته راځي؟ لږ په زوره ووایه، روټۍ دې نه وخوړه. فرض روژې بارک الله فیک. که چېرته معمولي یو جمله دې ورسره بره لګولی وی نو جواب به دې بیا د دې نه ښه و. زنانه باندې چې فرض روژې پاتې شي او بل رمضان را نږدې شي او د دې سره وخت صرف دومره وي چې دغه روژې پکې ونیسي. پوه شوي بګم؟ اوس دلته ګنجایش شتي؟ نشته. او د دې خور سوال وایي دې کې حکمت سره دا خو د الله بندګي کوي، دا د الله بندګي کوي. ځکه زه تاسو ته دا وایم چې کله د سره علم نه وي او عقل استعمالوي نو کېدای شي عجایبات راوباسي. عقل سړی کینی سوچ کوي چېرې د الله عبادت دی او د خاوند نه اجازت والا داسې دي، دا خو د الله بندګي کوي. ځکه موږ دا وایو چې عقل به بغیر د قرآن و حدیث نه استعمالوي، قرآن و حدیث باندې پوهېدو دپاره به استعمالوي. او دویمه چې عالم د سره نه وي، استاد د سره نه وي، نو ته به خبره باندې پوهېدی شي؟ نشي پوهېدی. او که پوهېدی شي ځان له دا کتابونه والې ګورئ یې که نه. نن سبا خو هسې مفتیان ډېر دي، سبا پکې تاسو شئ. نو چې استاد سره نه یې ناست او زنګون دې نه مات کړی ته والله که پوه شي. راځو دې جواب. دا روژه څه ده؟ فرضي ده که نفلي ده؟ نفلي ده. د خاوند حق ادا کول نفل دي که واجب دي؟ واجب دي. واجب ضروري که نفل ضروري؟ واجب ضروري. اوس امام نووي رحمه الله یو ناشنا خبره کړې د حدیث په شرحه کې، وی یو طرف ته حق د خاوند دی چې هغه واجب دی او د هغې ادا کول په هغه ټیم په کار دي، وخت پکې نشي دغه کېدی، یعنې څه ګنجایش ته لیټ کولو پکې نشتی. بل طرف ته نفلي عبادت دی، په تا لازم نه دی او ګنجایش ته لیټ کولو پکې هم شتي. تاسو هم دې خبره رسېږي نه؟ نو کم یو به را مخکې کې؟ هغه چې ګنجایش ته لیټ کولو پکې شتي؟ نشتی پکې. روژې ته بله ورځ هم نیوی شي که نه؟ خو د خاوند دا کوم حق چې په تا باندې دی اوس دا بل ټیم ته اړولی شي؟ نشي اړولی. دا واجب دی، اوس به ادا کړي. او دا بل عبادت چې دی د دې ګنجایش ته لیټ کولو شتي، نو ولې ته هغه عبادت را مخکې کې په دې باندې؟ عبادت ګوره دواړه دي، ګورې د خاوند دا حق ادا کول دا هم عبادت او دغه هم عبادت. نو امام نووي ناشنا خبره کړې ده، وایي که څوک موږ ته دا ووایي
نو دا ښځه ولې منع کې د روجې نه پرېږده چې روجه ونیسي هسې هم نفلي روجه ده او که چېرته د خاوند زړه وشو دې زنانه ته او خون اغستی ته یعنې هغې ته ترې زړه وشو دا د خاوند حق دی چې ودې وایي ورته هغه دې روجه ماته کړي هسې هم نفلي روجه ده خیال هم دی که نه دی یعنې ښځه منع کومه د روجې نه ودې نیسي که چېرته بالفرض د خاوند ورته زړه وشو او خاوند وایي چې یعنې اواز یې ورته وکړو چې راځه نو ښځه دې څه وکړي روجه دې ماته کړي دې خبرې باره کې مې څه خیال دی صحیح نه ده داسې دې وکړي نو پیغمبر خو روجه دې نه نیسي تاسو څنګه وایي صحیح ده پیغمبر وایي چې بغیر د اجازته دې روجه نه نیسي پیغمبر خدا نه دی وایي چې روجه دې ونیسي بیا دې ماته کړي جواب د دې دا دی یاد یې کړه چې نه داسې به نه کوي ولې سبحان الله دا زه د خویندو او میندو ته وایم زما دا خبره په کوله غوږونو واورئ زما دا بیان چې څوک ګوري او چې بیا څوک اوري دا د خاوند حق دی رب العالمین د خاوند د حق دومره حفاظت کړی دی او دومره حق ورله ورکړی کله داسې کېږي چې دا ښځه نفلي روجه ونیسي لکه څنګه چې د اعتراض وشو چې پرېږده روجه دې ونیسي که نه ښه یوه ښځې روجه ونیوه صحیح شو ماسپښین ټیم کې د دې خاوند یعنې هغې ته ضرورت را پیښ شو خو دا خو مسلمان دی کافر خو نه دی که نه نو ده له حیا ورځي روجې پرې نشي ماتولی ماتولی شي پرې نو هغه حاجت یې پوره نه شو پوره شو داسې دومره الله اهمیت ورکړی د خاوند حق له او دا نن سبا چې دا کومې زنانه د خاوندانو د حقوقو خیال نه ساتي که د الله نه دې ویرېږي عایشه رضی الله عنها وایي عایشه رضی الله عنها دې ته غوږ کښېږدي وایي که چېرته یوه ښځه راولګي او د مخ په دې نینګي باندې د خاوند د پیزار دوړه پاکه کړي که نه بیا به هم حق ادا نه کړي او یو روایت کې داسې راغلی روایت کې چې د یو سړي په مخ باندې دانې او دا دانه ماته شي او د دې نه اوبه راوبهیږي او د ده دا ښځه راشي او دا اوبه په ژبه باندې پاکې کړي بیا هم د دې خاوند حق نشي ادا کولی او اوس خو دې سم سړي جوړ شوي دي اوس سړی وایي چې زما حق دې په تندر ولګي خو چې دا راسره کور کې یي ګزاره راسره وکړي هر څه الټه شوي دی الله دې رحم وکړي